علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو موږ په تېر درس کې نسبت ولوستله. اوس راځو زموږ نننۍ جلسه څه ده؟ په تناسب باندې ده. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ د درس عنوان څه ده؟ تناسب ده. تناسب ګران زده کوونکو موږ سهار چې لولو اول په تعریف باندې راځو. اول وایو چې تناسب خپله څه شی ده؟ د دوه نسبتونو تساوي ته تناسب ویل کېږي. یا کله چې دوه یا څو نسبتونو مساوي وي دې اړیکې ته تناسب ویل کېږي. په تناسب کې د لومړی نسبت صورت او د دوهم نسبت مخرج د طرفینو په نوم یادېږي او د لومړی نسبت مخرج او دوهم نسبت صورت د وسطین په نوم باندې یادېږي. ښه زده شي ګرانو زده کوونکو، یعنې څه معنا؟ یعنې که موږ داسې عدد ولرو چې A ضرب د B مساوي کېږي C ضرب د D باندې، دا زموږ یو تناسب ده. نو ګورو دغه دوه عدد چې دي دې ته وایي طرفین، یعنې دا مساوي کېږي A ضرب د B څه شي دې ته وایي طرفین. ګرانو زده کوونکو اوس راځو مثال ته. د مثال په ډول لکه هم په افقي شکل باندې لیکلی شو هم په سطري شکل باندې، لکه A ضرب د B مساوي کېږي C ضرب د D. په یو شکل سی لیکلی شو او بل شکل دا داسې لیکلی شو لکه A پر B ضرب د یا مساوي کېږي C پر D باندې. په دغه دوه شکل باندې کولی شو چې موږ ولیکو. ګرانو زده کوونکو ښه شي موږ په تعریف کې هم وویله چې د اول کسر سیدي صورت د دوهم کسر مخرج سره څه ضرب شي دې ته موږ وایو طرفین، یعنې A ضرب د D دې ته وایو طرفین. بل څه دي؟ کله چې د اول کسر مخرج د دوهم کسر صورت سره ضرب شي، لکه B C سره ضرب شي، دې ته موږ وایو وسطین، یعنې B ضرب C دې ته موږ وایو وسطین. ګرانو زده کوونکو ښځې شي په دې کې هم همدغسې ده، لکه A څه ضرب شي D سره دې ته وایو طرفین، دې ته وایو طرفین. او کله چې B د C سره ضرب شي دې ته موږ وایو وسطین. ګرانو زده کوونکو ښځې شي تاسو ته مې ولې په دوه طریقه ولیکله. دا قسمت ته وګورئ سطري ته. طرفین ځکه دې ته ویل کېږي چې دواړه وګورئ په طرف کې قرار لري، یعنې A هم څه ده په اول آغاز طرف کې قرار لري او B څه ده په آخر طرف کې قرار لري. دواړه چې ضرب شي نو دې ته موږ د دې لپاره طرفین وایو. او بل عدد څه په وسط کې د ښځې شي یو B عدد ده یو C عدد ده. کله چې B C سره ضرب شي دې ته وسطین وایو، ځکه ورته وسطین وایو چې په وسط کې قرار لري. دا د کسر په شکل وګورئ، همدغه عددونه مو د کسر په شکل ولیکله. A پر B مساوي کېږي C پر D باندې، یعنې کله چې A D سره ضرب شي دې ته موږ وایو طرفین، کله چې B د C سره ضرب شي دې ته موږ وایو وسطین. ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ ولوستله، اوس په تناسب کې د نامعلومه برخه ترلاسه کول دي. لکه موږ طرفین او وسطین باندې خبرې وکړله او تاسو پوه شئ چې طرفین کوم یو ده او وسطین. راځئ ګرانو زده کوونکو چې یو بېلګه موږ کار کوو. اول راځو که په تناسب کې یو نامعلومه برخه وي هغه موږ څنګه ترلاسه کولی شو؟ که د تناسب له څلور برخو څخه یوه یې نامعلومه وي موږ کولی شو دا لاندې اړیکو څخه پیدا کړو، لکه A پر B باندې A پر B مساوي کېږي، لکه موږ دلته مخکې موږ څه لیکلی وو دلته نامعلوم د X لیکو پر D باندې دا مساوي کېږي. ګرانو زده کوونکو هماغسې طرفین او وسطین کوو. طرفین A ضرب د D A ضرب د D مساوي کېږي، وسطین B ضرب د X B ضرب د X. ګرانو زده کوونکو دلته موږ د X قیمت معلوموي. څه کوو؟ اطراف په B باندې تقسیموو، اطراف په B باندې تقسیموو. کله چې موږ اطراف په B باندې تقسیم کړله دا مساوي کېږي، یعنې B د B سره ځي، خلاصه شو. X مساوي کېږي A ضرب د D پر B باندې.
A ضرب د D پر B باندې. نو په دغه شکل موږ کولی شو چې یو نامعلومه برخه معلوم کړو. ګرانو زده کوونکو دا د ABC په طریقو راځي چې په دې باندې موږ اوس عدد تطبیق کړو. 3 عدد معلومه دي، څلورم عدد څه نامعلومه دي هغه پیدا کوو. د مثال په ډول په ورکړل شوي تناسب کې نامعلومه برخه قیمت ترلاسه کړي، یعنې و موږ د کسر په صورت کې عدد معلومداره ده و پر A باندې. A ګرانو زده کوونکو دلته نامعلومه ده، مساوي کېږي 21 پر 24. ګرانو زده کوونکو دلته موږ څه شی کوو؟ د A قیمت پیدا کوو، ځکه موږ 3 جز معلومه ده، یوازې A نامعلومه ده. دا مساوي کېږي عینا لکه پخوا چې د فورمول په طریقه موږ وویله هماغسې کوو، یعنې و ضرب د 24 دې ته وایو طرفین. طرفین یو بل سره ضربوو، و ضرب د 24 مساوي کېږي. اوس راځو وسطین باندې. A یو وسطین ده او 21 بله وسطین ده. A ضرب د 21 A ضرب د 21. ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې موږ د A قیمت ترلاسه کوو لیکو چې A ضرب د 21 تقسیم پر 21 مساوي کېږي و ضرب د 24 تقسیم پر 21. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو، موږ دواړه خوا په 21 باندې تقسیم کړله. 21 له 21 سره ځي پاتې کېږي A مساوي کېږي. دلته اوس موږ دا ساده کوو. کله چې موږ 24 سره ضرب کړو تقسیم په 11 کېږي 8. یعنې زموږ د A قیمت 8 ده. دلته کولی شو چې موږ ولیکو چې د A په ځای 8 ولیکو. د تناسب ځانګړتیاوې. لومړی ګرانو زده کوونکو په عمومي کې تناسب لاندې ځانګړتیا لري. اول د طرفین محصول د وسطین محصول سره مساوي دي. دا په څه معنا ښځې شي ګرانو زده کوونکو؟ یعنې که موږ داسې ولرو چې A پر B مساوي کېږي C پر D باندې، C پر D باندې دا مساوي ده. یعنې کله چې موږ طرفین کوو یعنې A ضرب د D A ضرب د D دا مساوي ده د وسطینو سره. CB ضرب د C ده، B ضرب د C. دا د تناسب یو خواص ده. یعنې د تناسب لومړی خواص د طرفین محصول د وسطین محصول سره مساوي ده. راځو دویمې ته ګرانو زده کوونکو. د تناسب دویمه خواص، که موږ د طرفین ځایونه په تناسب بدل کړو بیا هم په تناسب کې کوم بدلون نه راځي. یعنې څرنګه همدغه مثال موږ ونیسو لکه A پر B مساوي کېږي C پر D باندې. که موږ ګرانو زده کوونکو داسې وکړو لکه د طرفین ځایونه بدلوو، یعنې لیکو چې D پر B مساوي کېږي C پر A باندې، C پر A باندې. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو، دلته که موږ بېرته طرفین او وسطین ترسره کړو قیمت هماغه یو شان وځي. لکه دغه طرفین ده D ضرب د A باندې، D ضرب د A مساوي کېږي B ضرب د C سره، B ضرب د C. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو، پاس هم وګورئ چې شو یو ځایونه یې بدل شو، په ضرب کې هېڅ فرق نه کوي چې ځایونه بدل شي، قیمت هماغه یو قیمت راووتله. ګرانو زده کوونکو اوس راځو د تناسب درېیمه ځانګړتیا ته. که موږ په تناسب کې منځنۍ ځایونه یعنې وسطین ځایونه بدل کړو د تناسب په قیمت کې څه تغییرات منځته نه راځي. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو، لکه موږ همدا عدد لرو چې A پر B مساوي کېږي C پر D باندې مساوي ده. موږ دلته د وسطین قیمت بدلوو، یعنې لیکو چې A پر C مساوي کېږي. موږ د طرفین د وسطین ځایونه بدل کړل، اوس لیکو چې B پر D باندې. کله چې موږ عملیه ترسره کړو یعنې طرفین او وسطین کړو بېرته کېږي A ضرب د D مساوي کېږي C ضرب د B. یعنې موږ د تناسب په قیمت کې څه تغییرات منځته نه راځي. ګرانو زده کوونکو دا و د تناسب ځانګړتیا. اوس راځو د تناسب ډولونو ته. ګرانو زده کوونکو موږ دوه ډوله تناسب لرو، یو چې دي ساده تناسب دي، ساده دي، او بل چې دي مرکب دي، مرکب تناسب. یعنې موږ دوه ډوله تناسب لرو، یو ساده دي یو مرکب دي. خپله ساده ګرانو زده کوونکو بیا په دوه ډوله دي، یو مستقیم ده مستقیم او بل غیر مستقیم ده.
یو مستقیم ده بل غیر مستقیم. تناسب ډولونه یو ساده یو مرکب دي. ساده بیا په دوه ډوله دي، یو مستقیم دي یو غیر مستقیم. راځئ ګرانو زده کوونکو اوس لولو چې مستقیمه تناسب کومه تناسب. تناسب ته ویل کېږي چې کله یو مقدار زیات شي نو دوهم مقدار زیاتېږي، او یا کله چې یو مقدار کم شي بل مقدار کمیږي. لکه د کارګر د سرعت او د فاصله او د کارګر د مزد ترمنځ اړیکه. او د دې تناسب د حل کولو لپاره موږ طرفین او وسطین محصول په ایښودلو سره نامعلومه مقدار ترسره کوو. ګرانه زده کوونکو ښځې چې تاسو مثال حل کړو، تاسو خپله پوهېږئ چې مستقیمه تناسب څه ته وایي. یو بېلګه لرو، لکه 14 قلمونه چې دي خپله قلم تعداد 14 قلمونه چې دي د دې قیمت څه ده؟ 24 افغانۍ ده. قیمت د 14 قلمونو قیمت 80 افغانۍ ده. اوس موږ ترلاسه کوو چې د 24 قلمونو قیمت څو دي. یعنې سوال داسې ده چې 14 قلمونو قیمت 80 افغانۍ ده، د 24 قیمتونو قیمت ترلاسه کړي x ده، یعنې قیمت یې نامعلوم ده. دا موږ د مستقیمه تناسب په طریقه باندې حلوو. د څه شي لپاره؟ د دې لپاره دا مستقیمه ده که تعداد کم شي قیمت کم ده. اوس تعداد زیات شو قیمت هم کم شو. لکه چې زمونږ یو عدد ډېر شو دا بل عدد هم ډېرېږي، نو ځکه دې ته موږ مستقیمه تناسب وایو چې دا مساوي کېږي. داسې لیکو چې 14 قلم یو شو او 24 قلم بل لرو، دا مساوي ده. د 14 قلم قیمت یې معلوم ده، څو ده؟ 80 افغانۍ ده. لیکو 80 پر د 24 سیدی قیمت نامعلومه ده، لیکو چې x. ګرانه زده کوونکو دلته موږ څه شی کوو؟ طرفین او وسطین ترسره کوو تر څو چې خپله نامعلومه قیمت موږ ترلاسه کړو. موږ د طرفین څه شی ده؟ 14 ضرب د x. لیکو چې 14 ضرب د x مساوي کېږي. موږ وسطین څه شی ده؟ 24 ضرب د 80. 24 ضرب د 80. ګرانه زده کوونکو په دې ځای کې موږ څه کوو؟ اطراف په 14 باندې تقسیموو. کله چې مو اطراف په 14 باندې تقسیم کړله 14 له 14 سره ځي پاتې کېږي x مساوي ده. ګرانه زده کوونکو که موږ 24 په 80 باندې ضرب کړو تقسیم په 14 کو کېږي 120 افغانۍ. یعنې موږ د 24 قلمونو قیمت څه دي؟ 120 افغانۍ دي. دا و د مستقیمه تناسب بیلګه، یعنې یو مقدار چې ډېر شي بله هم ډېرېږي. دلته 14 قلمونه و قیمت یې 80 وله، اوس 24 قلمونه قیمت یې څو دي؟ 120 افغانۍ دي. ګرانه زده کوونکو دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ډاکټر یاسمین معصومي ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت.